زما د خوږ اسلام عزتمندو مشرانو کشرانو دوستانو ورونو، دا کم آیات مبارکه چې ما د سورة الحجرات بیان کړي کې الله رب العالمین د یو څو ګناهونو نه موږ د بچ کولو حکم راکړی دی، او په هغې کې خصوصا یو لویه ګناه ده چې نن یې راته زه بیان کوم چې هغې ته وایي بدګماني، بد خیال د بل متعلق. او د دې بدګمانۍ متعلق راته ځکه بیان کوم چې دا په حقیقت کې یوه ګناه ده، خو دا د ګناهونو لوی سبب جوړیږي، د دې په وجه باندې نور ګناهونه پیدا کیږي. یعنی دا د ګناهونو یو قسم مور دا بدګماني. او بیا د بدګمانۍ لوی اثر او د بدګمانۍ لوی نقصان دا وي چې په یو بل په منځ کې اختلافات پیدا شي، جنگ جګړې پیدا شي. د دې جنگ جګړو او د دې اختلافاتو بنیاد دا بدګماني ده. د بدګمانۍ د وجې دا څیزونه کېږي، نو هغه بیا دومره حالت ته د هغې دغه ورسي حتی چې هغه بیا جګړې او اختلافاتو ته لاړ شي. او بیا جګړې او اختلافات زما عزتمند ورونو دا د یو ښه معاشرې دپاره ډېر بد څیز دی. دا د اختلافات او جګړې د انسان دنیا هم تباه کوي او آخرت هم تباه کوي. ځکه په جګړو او په اختلافاتو الله ډېر زیات خفه کېږي. اخروي نقصانات یې خدا دي چې په یو ګناه الله دومره نه خفه کېږي څومره چې یو دو مسلمانانو ترمنځ ناروغ او جګړه راشي، چې په دې الله څومره خفه کېږي. ځکه د مسلمان عزت او آبرو دا ډېر لوی مقام لري، ډېره لویه مرتبه لري. نو چې د دوو کسانو منځ کې اختلاف راغی په دې الله خفه کېږي، او چې کوم شي د الله د خفګان ذریعه جوړه شي دغه شي انسان جهنم ته ورسوي. نو اخروي نقصان خو یې دا دی، او دنیاوي نقصان د جګړو او د اختلافاتو دا دی چې یو عزتمند سړی بېعزته شي. دواړو اړخو ته چې چا سره ظلم وشو، جګړه ورسره وشو، هغه هم بېعزتي شي. چې دا کم سړی دا چل کوي دی به هم بېعزته کېږي. دا یاد ساتئ، عزتمند خلک بېعزته شي په جګړه کې. دا زه نه وایم، دا په دې قرآن شریف کې یو واقعه ده، چونکې هغه وخت اوس د دې واقعه د بیانولو نه دی، خو ډېره اوږده واقعه ده، خو زه به ترې سرسري دقه ټوټه راوالم چې یو ښځه چې زمونږ او ستاسو ذهن کې د ښځې هېڅ سوچ او فکر متعلق خبره نه وي، خو یو ښځه داسې ناشنا خبره د دې جنګ جګړو متعلق کړې ده چې هغه نن د قرآن حصه جوړه شوې ده. سلیمان علیه السلام له الله ناشنا باچۍ ورکړې وه، هغه بیان درته زه نه کوم، خو د سلیمان علیه السلام باچۍ په میږو باندې وه، په پرندوم وه، په درندوم وه، په چرندو باندې وه، اشنا باچۍ وه. اوږده واقعه ده. یو ځل یې تپوس کوي هدهد نینم، مولار چرجک څه وخت پس راغی او ورته ویې چېرته وي؟ هغه بیان داسې اوږد دی، زه راته د هغې نه کوم، خو مولار چرجک ورته بس فیصله دا واوروله چې داسې ځای ته تللی وم چې هلته ستا رسۍ م ګرانه وه. چېرته تللی وي؟ یو قوم له ورغلم. قوم څه چل کو؟ قوم دا چل کو چې د الله نه علاوه د نور عبادت کو. سلیمان علیه السلام چې دا اوریدل چې یو قوم د الله نه علاوه د نور عبادت کوي، فوراً هغې پسې سوال جواب ولیږه چې ته به دا کار پرېږدي او زما دا خط تا ته چې کله ضرور رسي نو انه من سلیمان و انه بسم الله الله تعلو علی و اتونی مسلمین. شابه زر دا کفر دې پرېږده مسلمانېږه، یعنې دا رلم د باندې جګړه د سره کوم، جهاد د سره کوم. خط چې بلقیس ته راغی اوس وورئ، نو دا قرآن شریف کې دي ګورئ
بلقیس خپل چې څومره وزیران مشیران ټول راوغوښتل راواړوي 19 سپاره په 19 سپاره کې الله د دې دا بیان کړی قالت یا ایها الملأ افتوني في امري ما كنت قاطعه امرا حتى تشهدوا انا مالا صلا راکې سلیمان علیہ السلام وی د باندې حمله کوم د حملې ډیفنس دفاع په کومه طریقه وکړو څه چلو کو نو دې کې بعض وزیران وتوي وی قالوا نحن اولو قوه دې خبرې اوس راځم ګوره وره وی قالوا نحن اولو قوه واولو باس شديد والامر اليك وی طاقت منیو فوج دې را سره وسلی دی را سره منگ بدا سی چلو کو چې وسره جګړه کو نور فیصله ستا ده قالوا نحن اولو قوة واولو باس شديد والامر اليك حکم بستا چلیږي اوهو د دې ښځې دا خبره لګوره دا وره اسد جانه ښځه ورته وایي تاسو وایئ چې جنګ کوو جګړه کوو نو وی وره دا د ښځې خبره ده خو زمون قرآن محفوظ کړی ده او د قیامت دروازې پورې به محفوظ وی ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة وی ان الملوک اذا دخلوا افسدوها وی چې کله باچاهان او خلق جګړه شروع کی کنه نو فساد جوړ شي او د دې جګړه په مقابله کې څه چلو شي ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة وی د دقه جګړې په وجه باندې عزتمن خلک بې عزته شي د جګړې په وجه باندې عزتمن خلک بې عزته شي تاسو وګورئ په دې خپله معاشره کې څومره د عزت انسان وي لاړ شي بیا په مخرورتیا کې پروتي عزتمن سړی وي کور ته مرغین نشي ورتلی چې جګړه وشي روزانه پکې پولیس او اولس پکې کور کې په منځ کې ولاړ نو جګړه خو داسې څیز دی نو جګړه دنیاویم نقصانات دي او اخرویم نقصانات دي نو د جګړې لوی سبب د جګړې لوی ذریعه هغه څه شي ده هغه د بدګماني د دې نه شروع شي یو انسان باندې انسان بدګمانه شي دې زما متعلق دا وي دی دا چل کوي هغه بدګماني جګړې ته ورسي نو د دقې بدګمانۍ و وجه الله رب العالمین موږ ته صاف حکم په قرآن کې کړی دی چې ای د ایمان خاوندانو ځان د بدګمانۍ نه وساتئ او بدګماني عظیمه ګناه ده الله وایي بدګماني څه ته وایي بدګماني خو اصل کې په عربی کې ورته سوء الظن وایي او مونږ ورته په پښتو او په اردو او په دغه کې ورته بدګماني وي بدګماني اصل کې د فارسی لفظ دی معنی څه ده بد خیال شک کول بد خیال شک کول غلط خیالات ذهن لراتلل او بیا د دې بد خیال بد شک او د بد خیالاتو د وجې نن په دې معاشره کې څومره بېګړو راغلی اسد جانه دوست د دوست نه جدا شي او دوی ذریعه چې جوړه شوې ده نو هغه ښځه او خاوند جوړ شوی دی ښځه په خاوند بدګمانه شي خاوند په ښځه باندې بعضې وخت بدګمانه شي د هغې د وجې اختلافات او هغه جل د دقې ځای نه شروع شي بنیاد د دقې ځای نه شروع شي حتی بیا دې حد ته ورسي چې بیا یا جګړه یا ناروغ او حتی بیا طلاق ته خبره ورسي دا د بدګمانۍ نه شروع شي د شک نه شروع شي دغه شان د آقا او د غلام د نوکر او د مالک ترمنځ بعضې وخت نوکر په مالک باندې غلط شک کوي بدګماني راولي او مالک په نوکر باندې بدګماني راولي او نوکر په مالک باندې راولي نو ټول هغه محور یې هغه منځ یې هغه دا شک دی نو د شک د وجې د بدګمانۍ د وجې معاشره لاړ شي تباه و برباد شي د دې د وجې الله رب العالمین وایي ځان د دې شک نه وساتئ سوچ ځان دو قسمه ګمان دی یو ته حسن ظن وي او د دقې متعلق موږ ته رسول الله مبارک وایي ظن المؤمنین خیره چې څومره مؤمنان دي په بل مسلمان باندې د خیر ګمان کوي غلط کارم دی ته پې د خیر ګمان وکړه
سوچ په واقعي بدلی لکه زه درته یو مثال به درته ووایم اوس دا ښه ګمان او دا بد ګمان ستا د دې ذهن کار دی یو سړی دی او د مازدیګر ټیم دی یا د ماسپښین مونځ دی یا د مازدیګر دی یا د ماښام دی ته مونځ ته راغلی ولاړې یا مونځ کې او یو سړی دی د جومات په خوا کې تیر شو د دې جومات په خوا کې تیر شو اوس دوه قسمه تاله سوچ راځي یو دا دی یاره دا څه ظالم دی وګوره د جومات په خوا کې د مونځ په وخت کې دی او مونځ یې ونه کړ دا بد ګمان د هغه ستا خو ګمان څنګه راځي خو ګمان به ته سوچ داسې راولي چې یاره دا سړی دی د جومات په خوا کې د مونځ ټیم دی خو ممکنه ده د مخکې مونځ کړي وي ډېر داسې دغه تېر شوي دي ممکنه ده چې د ده څه داسې ضروري کار وي چې هغه دغه شي ده د ده هلته تګ ضروري دی هلته به مونځ وکړي ممکنه ده دی د جومات په خوا کې تېر شو خو دی جومات ته راته یا جومات ته راغی خو ممکنه ده انسان کمزوري دی جامې تې پلیتې شوي وي نو ته دغه وخت کې دا سوچ بس تا ته اوس دوه قسمه یو د شیطان دی یو د رحمان دی نو ته پې ښه سوچ راوله ښه سوچ نو چې ښه سوچ دې راوسته اوس اسد جانه کو ما د دغه سړي بد سوچ راوست زما په زړه کې بغض پیدا شو د سره کینه پیدا شو حسد پیدا شو او که نه ما سوچ ښه که ګمان مې پې ښه که نو زما د سره بغض دی نه کینه د انسان دی کیدای شي دته څه تکلیف راغلی داسې چلو شو بخاري حدیثو کې واقعه ده وی حضرت عیسی علیہ السلام رسول الله مبارک وی رسول الله مبارک وی حضرت عیسی علیہ السلام یو ځل داسې لرې ځای کې ناست دی او مخامخ یو سړی دی چې په خپلو سترګو دا عیسی علیہ السلام ویني چې هغې سړي د بل سړي نه غلا وکړه دا رسول الله مبارک وی حدیثو کې دي چې غلا یې ترې وکړه عیسی علیہ السلام په دې خپلو سترګو ولیده چې غلا یې وکړه خیر هغه سړی خو لاړه یو بله موقع داسې راله چې عیسی علیه السلام دې سړي سره میلو شو او ورته یې پلانکي وي جي وی په پلانکي روز په پلانکي ټیم تا د یو سړي نه غلا وکړه او ما په دې خپلو سترګو ولیده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی هغه سړي ورته ویل چې والله العظیم کو ما غلا کړي ما غلا نه ده کړې عیسی علیه السلام وی ما په خپلو سترګو ولیده پیغمبر دی وی ما غلا نه ده کړې بس چې هغه قسم وخوړه عیسی علیه السلام وی زما سترګو به دوکه خوړلې وي او اوس هغه ښه ګمان او هغه بد ګمان ته ګوره د عیسی علیه السلام پیغمبر دی که نه عیسی علیه السلام په دې زړه کې وي ده خو غلا کړې ده خو ممکنه ده چې د دې سړي چې دا کوم سړي غلا وکړه او د چا نه غلا وکړه هغه سړي د دې سړي به پې پیسې وي کیدای شي څه قرض به یې پې هغه به وله ورکونه بله طریقه نه جوړېده چې د هغه نه دا قرض والي نو ممکنه ده چې په دقې طریقه باندې ده دا قرض د هغه نه وصولو نو دا خو غلا بیا نه شي دا خو زموږ په شریعت کې هم دي یو سړی دی ستا پې قرض دی او تا هغه قرض حقیقت دا دی چې دا قرض دی ستا پې قرض دی هغې رله نه درکوي نو که یو څیز داسې وي چې د هغې قرض برابر او تا ته یې واغېشته نو په دې ته نه ګناهګارې نو عیسی علیه السلام څه چل وکړه اوس هغه غونډه چې هغه قسم وخوړه عیسی علیه السلام ذهن بدل کړ دا څه خبره ده ممکنه ده چې د عیسی علیه السلام وي د دې سړي په هغه باندې قرض و او هغه خپل قرض یې ترې واخیست د عیسی علیه السلام په ذهن کې هغه غلاګر کې هم جوړ نه شو هغه غلاګر کې هم جوړ نه شو او ورسره هغه خپل زول تعلق ورسره برقرار پاتې شو اوس دا وګوره د بدګمانۍ د ښه ګمان او د بدګمان دغه فرق دی نو هر وخت داسې ذهن کې مراولې چې یو سړی دی او تا د ظاهر په سترګو باندې یو شیز دی بالکل 100% هغه ګناهګار او تا پې یقین راغی نو که بیا ته په هغه باندې د دقې ګمان کې او ځان ته ساتې نو بیا ټیک ده خو چې څومره کېږي او ته په شک کې تا چی نو په هغه باندې به د ښه ګمان کې د بد ګمان به نه کې ممکنه ده معامله بدله وي د اتمه صدی کې یا اومه صدی کې یو باچا تیر شوی دی د هغه نوم دی سلطان مراد سلطان مراد ډېر نیک باچا تیر شوی دی او اوس هم تاسو د الله رب العالمین مدینې منورې ته بوتلی کی مکې مکرمې ته هم الله بوتلی کا د سلطان مراد ډېر آثار نن هم په حرمینو شریفینو کې شته دروازې هم د هغه په نوم دي شته باچا زبردست باچا تیر شوی دی
نیک سیرته باچا تیر شوی دی یو شپه اکدم را پاسېده او بس کېناسته خوب وله نه ورته ډېر کوشش یې وکړه خوب وله نه ورته خیر چې سار شو وزیر ته یوې ناشنا واقعه وشوه شپې را پاسېده او تر د سار د وخته پورې خوب را نغی یو بیقراري دې زړه کې راله یو بیچیني دې زړه کې راله خوب نه راته وجه څه شی ده هغه ته پته نه لګي خو ستا د زړه خبرې دي هغه ورته یاره بس یا خدا ده چې زما په دې ملک کې چا سره ظلم شوی دی خو نیک باچا و هغې ظلم په وجه باندې الله ماله خوب نه راولي وی راځه چې وځو وګورو سلطان مراد راووته ورسره خپل وزیر مو خو د هغه خپل چې کم حلیه ده هغه بدله کړه د یو عام سړي په شان یې کړه د یو عام سړي په شان یې ځان کړ یو له ورځي څنګه چلې پتا خو ظلم نه دی شوی نه بل له ورځي باچا هم څنګه دی ډېر ښه انسان دی ډېر عادل دی ډېر ښکلي حکومت کوي بل له ورځي بل له ورځي بل له ورځي یاره داسې چې سخت وخت ویې کته نو یو ځای کې هجوم جوړ شوی دی خلک راغونډ شوي دي بس دې دقل ته ورغی چې ورغی اوس هلته یو مړی پروت دی یو مړی پروت دی او دا خلق ولا لګیا دی لتم ورکوي او خلق یې بېعزتیم کوي او لګیا دی لتې څوک ورکوي څوک یې اخوا د خپې نه راکاږي سلطان مراد چې ده ولیده ورته ودرېږئ دغه وخت کې دغه یې کړو خپل فوج یې ودروئ دا خلک دا ولې د سره دا چل کوئ کافر دی وی نه وی مسلمان دی نو بیا دا خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتی دی تاسو د سره دا چلونه کوئ دا ولې وی چې دا زناکار دی ډېر زیات دوی شرابي دی داسې شپه موږ دی نه دي لیدلې چې ده د زنا په اډه کې نه ده تېره کړې داسې ورځ موږ نه ده لیدلې چې د ده په لاس کې موږ د شرابو بوتل نه دي لیدلې سلطان مراد چې دا خبره اورېده واقعي ګناهګار دی خو دا ظلم وسه دا څوک دی یاره چې دا د پلانکي محلې پلانکي سړی دی بس سلطان مراد هغه مړی راغونډ کړ او هغې ښځې له یې لاړه چې د کور یې څه حالت دی ښځې له چې لاړه او بچو له لاړه او دا لاش یې وله راوړه بس هغوی په ژړا شو د سره خلکو دا عمل کو وی ما به درته وی چې دا شی مه کوه ته خو بل شان لګیای خو خلک به پتا باندې بل شان ګمان کوي اقره سره شو او څوک دی هغه دغه خو پرې د جنازه به هم نه کوي وی ده به راته وي چې دا کار به کوم او هغه کار څو واورې اوسه خبره یو شان کېږي بل شان د سلطان مراد دې ښځې ته وي ستا دا خاوند زناکار ووي نه وی شرابي ووي نه وی دا څنګه چل دی دوی خو وایي چې داسې شپه نه ده تېره شوې چې ده د زنا په اډه کې نه تېر کړی داسې ورځ نه ده تېره شوې چې ده د شرابو بوتل د په لاس کې نو خلک خو دا وی ټیک وایي نو یې بیا څنګه وی اصل معامله بدله ده اوس یې واوره حسن جانه وی اصل معامله دا ده چې دا زما خاوند ډېر نیک انسان ډېر نیک انسان او دولت پې ګټه چې دولت پې وګټه نو څه چل وی وکړو هغه دولت پې راواغېسته او به لاړو زناخانې ته او هلته به چې کومه زناکاره ښځه وه هغې نه به یې وخت واغېسته او هغه پیسې به یې وله ورکړې دروازه به یې بند کړه او زړه کې به یې ده وي چې زه دا نن شپه هېڅ به یې نه کوله دا نن شپه خو مې خلک د زنا نه بچ کړل نن شپه مې خلک د زنا نه بچ کړل نو څوک په نه ورتلل هلته شراب دا شراب چې به یې راواغېشتل نو بوتل به ورسره لاس کې نو وا به یې غشتل چې څومره به یې وس و هغه به یې واغېشته او لا به د دریاب په خوا کې به یې ټول شراب واړول چې زه نن خو مې خلک د شرابو نه بچ کړل دا چل به یې کړ وي ما به ورته چې ګوره دا په ظاهره خو ته داسې لګیا یې خو ګورې دا خلک پر سره په باطن کې بل چلي ستا نیت خو په باطن کې دا دی خو د ظاهر معامله ګورې بدله ده خلک به دې په هغه لاش باندې هم ټوپونه وي څوک به راباندې جنازه هم نه کوي حقا نن دا دې وشو خو دې خاوند به ما ته یو خبره کوله چې د خلکو ګمانونه بدل وي دا ټیک ده زما نیت د الله رب العالمین سره دی رب العالمین به زما د جنازې داسې انتظام وکړي اسده داسې انتظام وکړي چې د وخت باچا او د وخت اولیا به زما جنازه کوي
سلطان مراد هغې ښځې ته وی واقعي ستا خاوند چې کم عمل کړی دی د هغې هغه جزا او د هغې هغه بدله به الله نن ورکوي. زه سلطان مراد یم د ټول ملک باچا یم او په ټول ملک کې اعلان وکړه چې څومره اولیاء یې، څومره نیکان یې، څومره علما دي، ټول راشه په مخ د کائنات کې د دې انسان نه لوی ولی او لوی نیک انسان نشته. نن به زما د ټول ملک خلق په دې ولی د الله باندې جنازه کوي. نو ټول ملک خلق رالل او تقریبا 8 لاکو خلقو او 1 لاک علماو په هغې سړي باندې جنازه وکړه. ګمان به یو ښکلي کې مزېدار به کې، ظاهر کې به خبرې بدلې وي. د ظاهر معاملې خو ته وینې، خو د باطن معامله خو الله رب العالمین سره ده، رب العالمین سره ده، رب سره دغه کوه. نو د رب هغه معامله ګورې هغه بدله وي، بل شان وي. نو په هر چا باندې ښکلي ګمان کوه، بد ګمان په چا باندې مه کوه. دغه ښکلي ګمان به تا مقام ته رسي، مرتبې ته به رسي. ګینې بعضې وخت به ستا د دې بد ګمان د وجې ګوره ډېر لوی نقصان ورسي. بخاري شریف کې حدیث دی، حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي وی زه به کور ناست وم، یو ښځه به راتله، ښځه به راله، تکه توره ښځه وه، او چې کله به راله نو ما سره به کېناسته او د عربۍ یو شعر به ووي، او د هغې عربۍ یو هغه شعر مطلب دا دی و یوم الوشاعي، مطلب یې دا دی، هغه الفاظ زما نیر شو. وی هغه ورځ د هار د روکېدو، هغه ورځ د هار د روکېدو الله سبب وګرځو زما د کفر نه اسلام ته. شعر به داسې عربۍ کې هغه هار د روکېدو الله سبب وګرځو زما د کفر نه اسلام ته. وی دا ښځې به دې دا وي او لا بالا. یو ځل مې دا ښځه کلکه رونیوله چې دا ته دا شعر څنګه وی چې د هار د روکېدو سبب زما د کفر نه د اسلام سبب وګرځېده. د هار د روکېدو سبب زما د کفر نه د اسلام ذریعه وګرځېده. وی ما ورته چې دا څه چل دی، دا داسې چلو، زه کافر وم، ایمان مې نو په یو کلي کې اوسېدم، په یو کلي کې اوسېدم. وی چې په کلي کې اوسېدم نو یو ځل د یو ماشومې نه هار روک شو، هار ته روک شو. او هار ته څنګه روک شو؟ هار یې خو یو ټپوس راغی، هار یې اوچت کړ. اخو ماشومه په خولې پیدا نه، او دقې زما کور سره جغته ناسته وه، خلکو وی دا دې ښځې هار پټ کړ. هغه قیمتي هار و، خلک به بس ما پسې راله چې هار دې څه کړ. ما ته چې د هار نه خو زه نه یم خبر، هېڅ پته راته د هار نه لګي. وی هغه وی نه چې هار هم تا پټ کړی دی، بدګماني په هغې باندې وکړه. وی یاره زما ټول کور یې مو لټاو، زما هر څه حتی تر دې پورې، دا عایشې بیبي ته وسوی، دا ګورې په بخاري شریف کې حدیث دی، حتی تر دې پورې خبره راورسېده چې زما سر یم سر تور کړ، او بیا دې حتی خبره راورسېده چې زما نه جامې ویستلې چې موږ یې دننه ګورو. وی چې دا جامې یې کله ویستلې دقې وخت کې هغه ټپوس زموږ د سر د پاسه راغی او هار د هغې د هغې ټپوس د پنجو نه لاندې راپرېوت. وی چې دا راپرېوته، وی بس خلکو وی چې هو هار خو هغې وړو، دا خو موږ هسې دې سره دغه وکړه. وی یاره چې دا خبره دا داسې وشوه نو دا خلک خو لاړل، خو ما وی چې په کوم قوم کې داسې هلک وي نو په دې قوم کې کیسه چې زما عزت نن دوی لوټ کو. نو وی زه را روانه شم، چا راته وي چې مدینه منوره کې یو عظیم پیغمبر پیدا شوی دی او هغه د هرې خبرې تحقیق کوي، د هرې خبرې لټون کوي. راځه هغې خلکو له لاړ شل ته به تا ته عزت میلو شي. نو د هغې هار د روکېدو د وجې الله زه مدینې منورې ته راستم، او د هغې هار د روکېدو د وجې الله ما ته ایمان را نصیب کړ. ګمان یې بد کو، خبره بدله، نو ګمان به د ښه کې او ځان به د بدګمانۍ د ځای نه ساتې هم ګورې، دا مې یاد ساتئ. بدګماني خبر راله ځان به د دقې ځای نه ساتي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل اعتکاف ته ناست و،
چې اعتکاف ته ناسو نو تاسو دی الله رب العالمین مدینې منورې ته بوتلی کې نن هم هغه ستن موجود ده چې کوم ستنې سره به رسول الله مبارک اعتکاف کو استن حرص دغه سره به رسول الله مبارک اعتکاف ته ناسو هغه استوان حرص چې کومه ده که نه نو دا لکه دا ستنه ده نو دی خوا جومات دی د رسول الله مبارک او دا دی ستنې نه دی خوا د رسول الله مبارک کور دی نو رسول الله مبارک جومات کې ناست دی اعتکاف ته دی کې حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها چې زمونږ موره به د رسول الله مبارک بیبي ده رسول الله مبارک ته جومات ته د شپې راغلی ده او خبرې ورسره کولی او دا په شریعت کې روا دي که یو زنانه یو سړی اعتکاف ته ناسي او یو خپله ښځه لور دا وله جومات ته رالي په حالت د پاکوالي کې او د خپل خاوند سره یا د پلار سره کېناستې دا شریعت کې روا دي ناجایز نه دي پرده کې راشي نو هغه د شپې راغله نو رسول الله مبارک سره خبرې اترې وکړې او د خبرو اترو نه پس دا راووته نو رسول الله مبارک ورسره د جومات کې را روان شو د دروازې پورې چې دروازې پورې راووته او څنګه دا د جومات د دروازې نه وطن رسول الله مبارک ورسره د جومات د دروازې پورې راغی چې دا د جومات د دروازې نه بهر ووته او څنګه وته نو یو د درې صحابه داسې تېرېدل نو دا خو لاړه خپل کور ته او رسول الله مبارک چې هغه صحابه تیاره وه هغه تیر شو رسول الله مبارک ته څوک یې وی جی فلان کی یو فلان وی دې خوا راشه وی دې خوا راشه جومات ته ځان سره راوسته او ورته وی فلان کی فلان کی فلان کی دا کومه زنانه چې لاړه غوره خبرې ته دا ګورې زما بیبي حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها وه صحابه پیش و خوخیار خلک و یا رسول الله صلی الله علیه وسلم بېشک هغه زموږ موره بیا وه او ته د دواړو جهانو مبارک سردار نو زمونږ به ستاسو متعلق ذهن کې دا سوچ تصور هم نه کېږي ګوره دا زما خپله بیبي وه رسول الله مبارک نو زمونږ ستاسو متعلق سوچ او تصور هم نه کېږي چې داسې خبره به رسول الله مبارک ورته په دې موقع څه وایي دې د وجې ته خبره کوم چې دا ګوره زمونږ د ذهنونو کې دا شیز به وي رسول الله مبارک د دې خبرې مخنیوي کوي چې دا ذهن ځان له بالکل کلو صاف ستره ساتي ګورئ دغه شیز د ځان ساتي اوس ته ویمه چې دا ګناه به د نورو ګناهونو څنګه سبب جوړېږي الله قرآن کې ویلي دي رحم راته رسول الله مبارک په دقه موقع دقه صحابو ته څه وایي وایي ځان د شیطان د وسوسو نه ساتي شیطان دی دا د انسان د زړه ته په دومره تیزې وسوسه رسوي په دومره تیزې وسوسه لکه څنګه چې د انسان په بدن کې دا وینه په تیزې روان یو د زړه ته ورورسي دا په یو رفتار باندې روانه وي دا زمونږ دا ډاکټران وایي په 120 وی بلډ پریشر یې څومره دی په 120 کې روان دی دا په دې تیزې باندې دا وینه د زړه ته روانه وي او د زړه نه بیا د بدن د ټولو حصو ته روانه وي نو چې څنګه د انسان په دې بدن کې دا وینه تیزه روانه وي دقه شان د دې شیطان دا وسوسه د هغې نه هم تیزه د انسان زړه ته ورځي ځان به د شیطان د وسوسو نه ساتي په څه باندې چې بدګماني به نه کوې ښه ګمان به کوې بهترین ګمان به کوې نو چې ښه ګمان دې راوسته معاشره به پخپله ما تا ته اول دغه کې توطیه تمیږي چې بیا به ستا زړه کې د هغوی متعلق څه وي نه خبره به بدله وي تا به بدل ذهن کې راوستي نو ځکه الله موږ ته وایي د دې صورت حجرات دی آیات کې دا ټول ګناهونه چې الله بیان کړي دی دغه اول الله څه وایي انما المؤمنون اخوة وایي ټول مسلمانان په خپل منځ کې وروڼه دي اوس د دې ورورولۍ د برقرارېدو دپاره به څه چل کې نو اوس الله موږ ته پوره په تفصیل سره وایي یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یو به ټوکې چا پسې نه کوي او دویم آیات کې الله وایي یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اسم ځان د بدګمانۍ نه ساتئ ګورئ بدګماني لویه ګناه ده اوس چې کله بدګماني یو سړي راله نو دی به تجسس کوي نو الله موږ ته وایي ولا تجسسو تجسس به نه کوې دا جاسوسي به نه کوې ته به لګې چې دی به اوس څه کوي دی به څه چل کوي دی خو په لاره لاړه دی خو دې خوا لاړه
نو ستا په ذهن کې تجسس راغی دغه راغی چې دی به څه کوي او څه به کوي. الله وایي تجسس د ځان وساتئ. او بیا چې تجسس کله راغی نو بیا به د ده متعلق ته خلکو ته لګیایې چې داسې چل دی که نه داسې چل دی که نه. نو دقه دا داسې چل او دا داسې چل او دا داسې دا غیبت دی. نو الله وایي ولا یغتب بعضکم بعضا. ما ته وګوره نو هغه غلط نومونه هغه تجسس هغه غیبت دا ټول څه راجم دي کړل؟ دې بدګمانۍ راجم دي کړل. دې بدګمانۍ راجم دي کړل. نو چې د بدګمانۍ نه دې ځان وساته نو تجسس باندې که ستا پې ښه ګمان راغی ته به هغه پسې څنګه روان یې چې یاره دې به دا چل کوي ته به د هغه څه غیبت وکړې. بیا چې د غیبت وکړه په زړه کې حسد راغی. چې حسد راغی بغض راغی اوس به دا بغض ته په څه طریقه باندې د اظهار کې په څه طریقه به دله نقصان ورکړې. نو چې د لاس پې بر شو نو هغه بغض او کینه دې حد ته بعضې وخت ورسي چې جګړه جوړه شي. بنیاد یې څه شي شو؟ بنیاد یې دا بدګماني شو. بدګمانۍ نه دا ټول ارڅه لاړل. نو د بدګمانۍ نه ځان ساتئ. ښه ګمان په خلکو باندې کوئ چې ښه ګمان وي دنیا کې به هم الله ښکلې زندګي درکړي او آخرت کې به هم الله ښکلې. او که بدګماني دې وکړه دنیا کې به هم الله سزا درکړي او د آخرت سزا خو یې پرېږده. زمونږ د دې دین یو ډېر لوی عالم دی د هغه نوم دی امام دارالهجره امام مالک رحمهم الله. د یو کتاب لیکلی دی د احادیث مزیدار موطا ورته وایي موطا د امام مالک او ناشنا کتاب هم دی ناشنا کتاب هم دی ښکلي احادیث دی پکې د رسول الله مبارکه. او ناشنا ورته ځکه وایم چې کله ده دا کتاب ولیکه څه ده کله ده دا کتاب ولیکه نو د هر عالم دا سوچي دا فکري چې کم کار کوي دا د الله د رضا دپاره کوي. کول هم داسې پکار دی چې هر کار زموږ د الله د رضا دپاره نهی کې به الله رب العالمین هم خوشحاله وي او هغه عمل به قبول وي. نو ته خالص د الله د رضا دپاره دا کتاب ولیکه. خو یاره په دې ذهن کې او په دې زړه کې دا سوچ خدای دا کتاب به الله قبول کړي که به یې نه قبول کړی. د الله په جناه کې د دې قبولیت راغلی دی او که نه دی راغلی. دې سوچ او دې فکر کې به دا کتاب پخواني کتابونه به په قلم باندې لیکل په سی او په قلم باندې. نو بس د ده ذهن کې یو سوچ راغی راشه د موطا یې راواغېسته او د دریاب خواله راغی او د دریاب خواله چې راغی نو دا موطا یې داسې ونیوله یا اله العالمینه کو زما دا کتاب تا په خپل جناب کې قبول کړي نو زه یو کار کومه او غدا کومه کو دی قبول کړي وي خو دا کتاب به زه دې دریاب ته وړم اوچې راله راکړه او کو دی قبول کړي نه وي نو اسم قبول نه دی بس دی دریاب ته ولم او مدقه پانو سری به صحیح او صحیح سره به اوبو سره به لاړ شي خبره به ختمه څه به پې کومه چې قبول نه دی نو څه به پې کوم. تاسو د الله په ذات یقین وکړئ. روایاتو کې راځي وی موطا یې راواغېسته او دریاب ته یې وروویسته او ډوبه شوه او چې کله یې راوښکله او هغې یې راواغېسته او کولو یې کړه او ویې کتل چې درب یې وله ورکړه نو دوله ترې روانه شوه. یا الله شکر دی چې تا قبول کړی. نو دقې موطا کې هغه یو واقعه لیکلې ده وی په بغداد کې یو ښځه وفات شوه. چې یو ښځه وفات شوه خلکو وله راللو د دین دا مسله ده چې ښځې سړو له به سړي غسل ورکوي او ښځو له به ښځه غسل ورکوي. نو ښځې رالې او دې ښځې له غسل ورکو. نو یو ښځه لګیا و غسل یې ورکو او د دې په دې پتون چې داسې لاس راښکه پاکولې و یاره ډېره زیاته ښځه وه خو یو وخت کې پلانکي سړي سره بد تعلق و دې د خولې نه وخته او داسې لاس یې راښکه چې دا بد تعلق و دقې وخت کې دا لاس د هغې زنانه پتون پورې ونښته. لاس جدا کوي پتون نه جدا کېږي. ډېر کوشش یې وکړو جدا نه شو. ښځې م حیران سړي م دا بار سړي چې کوم دی هغوی م لګیا دي زر دا مړی ولمبوي چې جنازه پې وکړو. هغوی ورته وایي دقه شان چل دی چې لاس نه لر کېږي. لاس هغې ښځې پورې لګېدلې د پلانکۍ ښځې. وخت تیر شو ګینټې تیرې شوې خلک رالل چې اوس هغه چې د چا مړی و هغوی رالل چې نه لر کېږي بس د دې نه دا لاس کټ کې او هغه نورو خلکو وایي چې دا نه کېږي د ښځې د پتون نه غوښه کټ کړي. هغوی ویل یو هم دا موږ نه کوو بل هم موږ نه کوو.
خدای دا څه چلو شو دې کې خبره ګرځېده څه چلو کو خبره راله امام مالک رحمهم الله چې امام مالک رحمهم الله له داسې چل شوی دی په مدینه منوره کې خبره داسې راغلی هغه وی ښه امام مالک خو ډېر زیات هوښیار و ښکلي علم ولا الله ورکړو وی یاره د دې ښځې سره زه زیر پردې د شاته یو څو خبرې کوم وی ښه وکړې وی دې کومې ښځې چې دا لاس دې پورې لګېدلې دې خو څه ویلي نه دي وی یاره جي دې خو یو خبره کړې ده وی څه وي وی چې په پلانکي وخت کې د ده پلانکي سړي سره غلط تعلق دې ښځې ته امام مالک وی تا چې دا خبره کړې تا سره ګواهان شته چې د ښځې غلط تعلق ورته وی چې دې بدکاري کړې ده وي نه چې ما سره خو تعلق ما سره ګواهان نشته او وخت کې خو زه یوازې وی تا دا څنګه لیدلو وی یاره ما دا داسې لیدلو چې دې دا ښځه کور کې دننه ولاړه او دا سړی بار ولاړو نو بس زما په ګومان د بد دا راغی چې یاره د دوی دواړو غلط تعلق دی هغې دا خو تا په دې الزام لګولی دی بدګماني دې کړې ده او تا الزام لګولی دی اوس د الزام دا سزا ده چې دا لاس هم ته دا پرې کوې او د دې نه د پتون نه غوښه پرې کوې دې له به حد قذف ورکوې دې له به د دې هغه سزا ورکوې اتیا دورې به ورکوې قرآن شریف کې دا دي والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة اتیا دوری به ورکوې دې غلط الزام لګولی دی یو دوری ورکړه دوی ورکړې شلې ورکړې 10 40 50 شپېته او یا لاس نه جدا کېږي یو کم اتیا لاس نه جدا کېږي خو چې اتیاومه دوری وله ورکړه لاس جدا شو تا بدګماني ولې وکړه نو بدګماني دا غټه ګناه ده ځکه الله رب العالمین موږ ته وایي په چا به م انشاءالله د دې نه پس دا سوچ او دا فکر چې پوره ثبوت پوره یقین دې نه راغلی په چا د الټو د دغه نه بدګماني مه کوه چې پلانکې سړی داسې دی او پلانکې سړی داسې دی او پلانکې سړی داسې دی او پلانکې داسې دی او د زما دا چلو نه کوه د زما دا چلو کوه کیدی شي داسې وي دا کیدی شي خبره ترې وباسئ ښه ګمان پار چا باندې کوئ دا موږ ته د الله رسول هم وایي قرآن هم وایي انشاءالله دا معاشره به مزیداره وي ښکلې به وي ښکلې تعلق به وي نه به جنګ وي نه به جګړه وي نه به حسد وي نه به بغض وي نه به کینه وي نو انشاءالله موږ به نن الله سره د خدای په دې خانه کې الله سره دا واده کو چې موږ به د خلکو متعلق بدګماني نه کوو انشاءالله ورسره ووایه الله دې موږ او تاسو د بدګمانۍ نه وساتي درود شریف ووایه ښه دا زمونږ د پیرانو د کندي یو ملګری نو شیروان باچا د دې میډیسن کار هم کوي او باچاګان دي پیران دي د هغوی ټبر بیمار دی کور والا کراچۍ ته یې بوتلې ده نو هغې د صحت لپاره دعا وکړئ انشاءالله الله دې ولې صحت کامله ورکړي خدای پاک دې ولې روغ صحت ورکړي اسدعلي دا زموږ یو ډېر ښه دوست دی د نوخاره او د علماو سره ډېره زیاته مینه د هغه بیمار دی الله دې علم صحت او عافیت ورکړي امیر محمد کاکا چې زموږ د پرویز دی او د اسلم دی والد صاحب دی زموږ د جمعې کلک ملګری دی نن یې اپریشن دی دعا ورته وکړئ چې الله رب العالمین وله صحت ورکړي خدای پاک دې دا اپریشن هم کامیاب کړي الله دې وله صحت ورکړي او بل زموږ د نادر کاکا ورور وفات شوي سردار علي کاکا الله یې د هغه مغفرت نصیب کړي د متصب الله استاد جمعات کې نن 4 بجې یو پروګرام دی نو دې ته به ګڼ شمېر علما مولانا فخر الاسلام صاحب جمعه ګل صاحب او زما پکې بیان دی د مازدیګر د مونږ نه پس بیان دی وي دا ولې خامخا راشه الله رب العالمین دې په خیر او عافیت دعا وکړئ الله زموږ په حال باندې رحم وکړي الله زموږ ګناهونه معاف کړي خپل رحم او فضل او کرم را باندې الله وکړي او دا دعا په اخلاص باندې وکړئ چې الله موږ او تاسو د بدګمانۍ نه وساتي د هر چا متعلق دی الله زموږ او تاسو ښه ګمان پیدا کړي د بدګمانۍ نه دی الله موږ وساتي او دا څومره کسان چې الله دې دا وساتي او دا ښځې ښځو کې دا بدګماني زیاته وي الله دې ښځې او ناران او سړي او ښځې چې څومره مسلمانان دي الله یې موږ ټول د بدګمانۍ نه وساتي دا کوم مریضان چې دي دا ټول کوم ټیمونه چې ما واخیستل الله یې ټولو له صحت او عافیت ورکړي کوم مردګان د اسلام وفات دي الله یې د ټولو مغفرت نصیب کړي څومره بې روزګاره دي الله دې ولې د حق او حلالو روزګارونه ورکړي او څومره بې اولاده دي الله دې ولې نیک عمل اولاد ورکړي او کوم چې د چا نارینه اولاد نشته الله دې ولې نارینه اولاد ورکړي الہ العالمین زموږ او ستاسو د دنیا او د آخرت خیر نصیب کړي څومره قرضداران دي الله دې د قرضونو خلاص کړي او ما ته بعضې خلکو د شیشې په ذریعه باندې د دعاګانو دپاره ویلي څوک چې د شیشې په ذریعه باندې دا بیانونه اوري او د هغوی څه د زړه حاجتونه دي څه ضرورتونه دي څوک بیماران دي
او سی شری مقاصد دی الله د دې عظیم جمعې دروازې د خاطر الله د دې ټول هغه شری مقاصدو کو کامیاب کی برحمتک یا ارحم الراحمین.